السلام علیکم ورحمت الله. درنو ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ وي. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو د یوټیوب څخه هر قسمه ویډیو په ډېر اسانۍ په اسانه طریقې سره را ډاونلوډ کړو. د ویډیو د ډاونلوډ کولو لپاره ځو یوټیوب ته، او په یوټیوب کومه ویډیو چې زموږ ټارګټ ته هغه ویډیو پیدا کوو. د هغې نه بعد په شیر بټن باندې کلیک کوو. شیر دغه تاسو ته به ښکاري، د شیر بټن باندې به کلیک وکړو او دغه ویډیو به دا لینک به یې کاپي کوو. په کاپي لینک باندې کلیک کوو. د لینک د کاپي کولو نه وروسته ځو اوس ګوګل ته، او په ګوګل کې سرچ کوو YT5S. دغه ویب سایټ چې دی د یوټیوب د ډاونلوډ دپاره، د ویډیو د ډاونلوډ دپاره بهترین ویب سایټ دی، او ډیره په اسانه طریقه پکې کولی شو چې هر قسمه د یوټیوب ویډیو ډاونلوډ کړو. دغلته دغه سرچ بار کې هغه لینک چې موږ کاپي کړی دی د یوټیوب نه هغه ورکوو، او بیا په سټارټ باندې کلیک وکړو. ډېر په اسانه طریقې همغه زموږ ویډیو راواخیسته. کولی شي مثلا ایچ ډي کوالټي، په کوم کوالټي کې چې ستا خوښ یې هغه کې ډاونلوډولی شي، او همدارنګه کولی شي په MP3 کې ډاونلوډ کړي. نو ما MP3 سلیکټ کړه چې زه یې آډیو واورم. نو په ګیټ لینک باندې به کلیک وکړي او لږ لوډ کوي، صبر به ورته وکړو. دغه ملګرو ډېر اسانه طریقه ده د ویډیو ډاونلوډولو دپاره. هغه دی تاسې ته معلومیږي چې هغه کنورټ روان شو آډیو ته، ولې کنورټ کړه، او هغې نه بعد به ډاونلوډ. نو تاسې ګورئ ډاونلوډ یې ولیکه، په ډاونلوډ باندې کلیک کوو تر څو ډاونلوډ شي. په هر قسمه کوالټي کې کولی شي دغه ویډیو ملګرو ډاونلوډ کړي، که ایچ ډي، فل ایچ ډي. نو ما خو MP3 کې د ډاونلوډ لپاره واچوله چې زه یې په MP3 کې ډاونلوډ کړم. ملګرو، دا ویډیو ویډیو ډاونلوډ شو ملګرو. بس داسې نه ډېره په اسانۍ کولی شي چې خپله دغه آډیو، ما خو په آډیو کې ډاونلوډ کړې وه، دا واورئ. نو هیله ده چې دغه ویډیو هم خوښه